د سپوږمۍ خور ناول دریمه برخه. یاد ته مې وویل یارو نور به ځو له خیره چې ایله تر ماښامه کور ته ورسیږو، لاره هم لږه نه ده. ورو ورو مو د کمره سر ته ځان ورسو، کلي ته ورسېدو. کیلګي ملګرو نن شپه زموږ د ایسارېدلو زیاته هڅه وکړه. دا چې وخت لږ او مزل ډېر و، هغوی سره مو مخه ښه وکړه. ماښام تیر کور ته ورسېدو. یاد او نورو ملګرو ته مې ویل راځئ نن شپه له ما سره ایسار شئ. زما په خبرو یې غوږ ونه ګرو او یوازې د خپل میلمستون مخې ته ښکته کړم او هغوی په خپله مخه لاړل. تیاره هم ورو ورو د ستورو له رڼا سره همغاړې کېدله. د شینکۍ د تیرو خبرو خوب ته نه پرېښودلم. د خوب کوترې مې له سره په الوتو وې. بهر راووتلم. سپوږمۍ مې هم په 14مه شپه د اسمان په منارو کې میلمه وه. کائنات غلي و. چوپه چوپتیا خوره وه. یوازې د دیوالو په درزونو کې کړړیو زمزمې کولې. کائنات غلی و. سپوږمۍ سره په خبرو لګیا ومه. د سپوږمۍ په ګونګو خبرو ښه پوهېدم. سپوږمۍ شینکۍ راته په خپل پلو کې ښودله. دواړه لاسونه مې له زنې لاندې ایښي وو. نن شپه یوازې سپوږمۍ را سره پاتې وه او زما درد یې له ما سره نیم کړی و. سبا د یاد خوا ته ورغلم. یاد هم د زردالو باغ کې ځای خور کړی و. په کمپیوټر کې وخت تېرو. کمپیوټر مې پې بند کړ چې دا کار پرېږده، مرکه وکړه چې زړه مې وچاودېده. یا چې زما په ناهیلي څېرې سترګې ولګېدلې، سخت راته په غوسه شو. ویې رټلم. راته یې وویل دا په تا څه شوي دي؟ دا له ځانه دې څه مجنون جوړ کړی دی؟ هر سړی زړه بایلي، خو ستا په شان لیونی ما نه دی لیدلی. یاد ته مې هیڅ ځواب نه درلودو. د شهادت ګوتې په نوک مې ځمکه ګروله. یاد ښه رانږدې شو. یو لاس یې زما له غاړې راتاو کړل او بل یې راته په ورانه کېښود. راته یې وویل ګوره واکه دومره ځان مه ناهیلی کوه، خدای مهربانه دی، لا خو وخت ډېر دی، لا خو ستا د مینتابه لومړۍ ورځې دي. هر څه به سم شي، زړه مه خوره. پوهېږم چې شینکۍ دې له زړه نه وځي، خو زړه دې لږ ډاډه کړه. پوهنتون به پیل شي او شینکۍ به دې هم وویني. راته یې په نیولي ستوني وویل واکه که په تاسو وشو هېڅکله به دې ونه بخښم. څه موده غلی لکه مرور ماشومان ناست وو. یاد کمپیوټر ته لاس ورګوت کړه. د سمیر همراز هغه سندره یې خپره کړه چې وایي اوښکې مې تا پسې بهیږي، ته به کله راځې؟ ستا ښکلې سترګې مې یادیږي، ته به کله راځې؟ له سترګو مې سپینې ملغلرې د کمیس لمنې ته وبهېدلې. د ټینګې نه وم، ځان سره مې وویل دا یاد مې دلته هسې په زخمونو مالګې دوړوي. همداسې پرته له خبرو د یاد له خوا پورته شومه. یاد کلک ونیولم او بېرته یې په بخملي توشکه کېنولم. کمپیوټر یې بند کړ. دلته مې په یاد خوله را پرېښوده. پرېمږده چې لاړ شمه. دا ستا هر څه له ما سره د تمثیل لپاره دي. هم راته وایي چې زړه دې ډاډه کړه او له بل لوري دا سندرې را باندې اوري. دا دې څه پیل کړي؟ آیا په ما ملنډې وهي؟ یاد له لاسه ونیولم او له خپل ځایه یې پورته کړمه. غېږه یې رانه تاو کړه او سخت یې ټینګ ونیولم. راته یې ویل له ما غوسه یې؟ لږ صبر چې پخلا دې کړمه. تر دې اندازې یې ټینګ کړم چې پښتۍ مې نږدې له یو له بله تېره شي. آخر ورته قانع شوم چې نه یمه خفه، پرېمږده. دریم شرط یې هم را باندې پوره کړ. بیا یې توشکې ته پرېښودم چې کېنم. وروسته مې موبایل له جیبه راوویست. خپل فیسبوک پاڼې ته مې سر ور دننه کړ. فیسبوک زما لپاره د ساعت تېرولو یوه ښه وسیله وه. ماسپښین هم را لنډ و. په یوه بهانه مې له یاده ځان خلاص کړ او د کور په لور لاړم. د میلمستون شمال خوا کړکۍ ته مخامخ کېنستلم. د میلمستون شاوخوا ونو کې مرغیو اتڼونه اچولي وو او سندرې یې سره ویلې. د ګرمۍ هم پوره جم و جوش و. د شینکۍ یاد مې بیا لکه د درد څړیکه په وجود کې تېره شوه. فکر مې کوو چې شینکۍ به په کوم خیال کې وي، څه به کوي. شینکۍ راته یوازې دردونه پرېښي وو، نور یې داسې څه نه وو پرېښي چې زما زړه پرې سکون موندلی وای. مازدیګری به کله ناکله د پټیو خوا ته لاړم. د پټیو په پولو شنو طبیعي بوټو او ګلانو به یوه عاشقانه ماحول جوړ کړی و. نری باد به ورته د ناز په شپېلۍ ګوتې ایښې وې. طبیعت زما د زړه له رازه خبر و.
هر څه یې زما په خوښه برابرول. بیا هم زما په لاس کې داسې څه نه و چې زما د وخت ورسره ښه تېر شوی وی. د ګوګل له نړۍ مې یو څو د شنو سترګو انځورونه راښکته کړل. شینکۍ د سترګو ښایست، مینه او دبدبه مې پکې نه شوه موندلی. ځان به مې هسې د ماشوم په څېر ځوروه. د رخصتۍ هم نږدې وخت پوره و. فیسبوک پاڼه کې لګیا وم. پوهنځي د رئیس په یوې خپره کړې خبرپاڼه مې سترګې ولګېدلې چې لیکلي وو: ژورنالیزم پوهنځي ټولو زده کړیالانو ته خبر ورکول کېږي چې را روانه اونۍ د مني سیمسټر درسونه پیلېدونکي دي. په شونډو مې په سلنۍ موسکا وغوړېده. د خوښې غوټۍ مې په سپړېدا راغلې. د هاوس نظام مې د شینکۍ غوښتنه کوله. 2 ورځې مې د انتظار په پله تګ راتګ وکړ. ترېدلی خوب مې شپني قانون سره نه همغاړی کېده. شپې خوب مې د خوښۍ له کوره ورځار کړ. شینکۍ د ښایست سپاره مې مخ ته ایښې وه او قصیدې مې پرې پخولې. د سهار رڼا راڅخه د تروږمۍ په شپه کې ورکه وه. شپه ډېره اوږده شوه. زما د ارمانونو حوصلو هم خپل مزي را لنډول. سبا شو. سهار له کور ووتلم. یاد هم زما خواته را روان و چې سترګې را باندې ولګېدلې. راته یې وویل: نن څنګه خوښ ښکارې د غم ګوډیه؟ دومره وخت خو به دې سم مرچ بار کړي وو. یاد ته مې خبره په لنډو کې ورماته کړه. خبر یې او که هسې دې ځان په ټکۍ او وهلی دی. له خبرو ښکارېده چې یاد د پوهنتون له پیلېدو نه و خبر. پوهنتون د پیلېدو زیری هم پرې ما وکړ. له لاسه مې ونیو، مېلمستون ته مې راوست. سهار کې مې د شیدو چای او غوړې ډوډۍ پرې وخوړې. یاد راته په کلس خندا کې وویل: نن به دې زه هم په دې خوښۍ کې په شنه جاپاني استر پوهنتونه ورسوم. د دواړو خنداو زور واخیست. یاد مې رخصت کړ چې د پوهنتون جامې واچوي او شین موټر سایکل راولي، او ما هم د کور په وره قدم وواهه. یاد موټر سایکل راوست. خپل د کتابونو بیک یې راته وسپاره. بې صبرو هیلو مې له ما د مخه د شینکۍ قدمونو ته په سپین سهار رنګین دسمال خور کړی و. دواړه د پوهنتون دروازې مخې ته ترې ښکته شو. د پوهنتون قدر زما لپاره دومره ډیر شوی و لکه د کلونو مسافر چې خپل هیواد ته راستون شي او د خپل هیواد خاورې ښکل کړي. د زړه بندو پنجرو مې د خوښې بندې کوترې الوزولې. له هر څه مخکې خپل ټولګي ته لاړم. ټولګی هم د ټاکل شوو کسانو لخوا پاک جارو شوی و. ټولګی تش و. شینکۍ څوکۍ ته مې ځان ورسو. په ګردونو پوښل شوې وه. له جیبه مې دسمال راوویست او څوکۍ مې پرې پاکه کړه. زړه مې بې واکه ټوپونه وهل. فکر مې کوو چې په سینه کې مې 2 زړونه د جنګ ډګر ته دنګلي دي. د امید خاپیرۍ مې په اوږو سپرې وې او هر لوري ته یې الوزولم. قدمونه مې په ځمکه نه لګېدل. یاد مې د سر له سترګو پناه شوی و. د پوهنځي په دهلیز کې مې وموند. له لاسه مې کش کړ او د بلاک 3 پوړ ته مې پورته کړ. لاندې ډن شهاب الدین، ډن غوري او سرخي کوتل سیمو خوندور مناظر جوړ کړي وو. په منځ کې بهیدونکي سیند داسې الهامونه بخل لکه چا چې په لپه لاسونو کې د خیر اوبه نیولې وي. د جنغوزو غرونو هم د لمر شغلیز امیل خپلو غاړو ته اچولی و. د ژمي پاتې واورې لا هم د چونغر په اوربل نری باد نڅولې. هو، پستې ونو د چونغر مخ ته بلا ښکلا وربخلې وه، لکه د ناوې په مخ کې چې د رانجو خالونه کېږدي. دا هر څه راته ښکلي ښکارېده او زه هم په طبیعت کې هغه څه پسې ګرځېدلم کوم څه چې ما ته په زړه پورې و. د هر څه په ښکلا کې مې شینکۍ ښکلا لټوله. نړۍ د ښایست بازار ګرم و. د زړه حواسو مې بې پوښتنو پکې سودا کوله. یاد راته وویل: واکه نور به ښکته شو، تر ټولګي به لاړ شو، وبه ګورو چې ټولګیوال مو راغلي او که نه. دا و د سپوږمۍ خور ناول 3مه برخه.
تر بلې برخې مو په لوی الله سپارم.